ښاغلی مفتي صاحب، محمد داود ترور د اماراتو څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي د انسانانو ارواح خو اسرائیل علیه السلام قبض کوي، مګر د حیواناتو روحونه څوک قبض کوي؟ که په دې اړه معلومات راکړي مهرباني وکړئ. محترم مفتي صاحب که ورته معلومات ورکړي. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي د انسانانو او همداسې د حیواناتو بلکې د ټولو مخلوقاتو چې هغه څاکش وي د دې ټولو حیوانانو روح اسرائیل علیه السلام اخلي د الله تعالی په امر باندې. لهذا د حیوانانو ارواح د دې اختیار هم الله پاک جل جلاله و اسرائیل علیه السلام ته ورکړی دی. فتاوا حدیثیه جلد اول صفحه 12، روح البیان جلد دریم صفحه 48، همدا ډول تفسیر القرطبی جلد اوم صفحه 93. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.